بس پرېږده مړه داسې ډسټاپ نه جوړوي بس نږدې ځای ته موږ خبرې هسې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ غونډه د پښتون کور د عبدالخان صاحب په ځای کې رابلل شوې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د فیروز صاحب د کتاب او د خال مجلې د پروفیسر محمود ریاض صاحب په ادارت کې چې د کوټې نه نشر کېږي د هغې په باره کې رابلل شوې ده. نور انشاءالله پېژنګلو او تعارفي خبرې به وروسته کوو. خو د ټول ناول زه سبیل واورین صاحب ته درخواست کوم چې هغه د تلاوت کلام پاک موږ ته وړاندې کړي. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدمير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم. د دې محفل د صدارت کورسۍ چې کومه دی موږ محترم محمود ایاز صاحب ته سپارو چې دا کورسۍ ښایسته کړي پر صدارت باندې او موږ خو په دې محفل کې ټول قربانۍ خو د فیروز صاحب د کتاب مخکتنه ده نو هغه به موږ مثلا د میلمه په حیث باندې دلته ګډون وکړي. د ټول ناول خو به زه د روایاتو تر مخه د محترم پروفیسر محمود ریاض صاحب په خال مجله باندې یو څو خبرې ضروري وګڼم چې وکړم. اول خو دا چې خال مجله خو موږ ته اوس را رسېدلې ده خو ډېر مصروفیاتونه او د ډېرو پروګرامونو د وجې نه موږ سرسري څه لږه ډېره حصه کتلې ده او نور هم نه ده کتلې. د نظم حصه هم پکې شته دی چې د ډېر یو فقیر انسان نظمونه پکې شامل کړي د حیوان شپون. نو د هغې زه ډېر شکریه ادا کوم د پروفیسر محمود ایاز صاحب چې داسې د یو ګمنام او د یو غریب سړي نظمونه پکې شامل کړي دي. ډېره ښه خبره ده او د نثري لیکونو مو زه محمود ایاز صاحب ته دا خبره کوم چې دوی سره ډېره لویه خزانه ده د کتابونو د ټولو ورونو سره د رب نواز مهر صاحب په کاله کې او د سید ګوهر صاحب په کاله کې او د دوی سره. نو که موږ څه چاپ شوي نسخې دوی سره لیکنې نسخې ورسئ یا قلمي او پر روانه ګڼه کې دغه علمي نسخې او دغه علمي اقتباسات موږ سره په دې ګڼه کې شاملوي نو دا به چې کومه ده په موږ باندې ډېره زیاته پیرزونه یې د دوی او موږ به نو دغه زموږ درخواست دی انشاءالله نورې موږ وروسته خبرې وشو. باقي د فیروز صاحب د کتاب په باره کې د ستړي ژوند ساندې او سندرې فیروز صاحب خو زموږ د 28 کالو ملګری د هغه شاعري او د هغه ټول نظمونه او نثري لیکونه او غزل هغه خو موږ الحمدلله وخت په وخت باندې موږ سره شریکي کړي دي او دغه بخیلتوب هم هغه نه دی کړی چې موږ سره کله نظم لیکلی یا غزل لیکلی دی نو هغې په موږ باندې پیرزو کړی اورېدلی هم او د شخصیت بیرته دا خبره وکړم چې یو سړي څوک 20 کاله 30 کاله کښېني پاسي په یو محفل کې نو بس دا ډېر ښه دغه یعنې مطلب دا دی چې موږ د فیروز صاحب د شاعرۍ او د هغه د شخصیت نه ډېر زیات متاثره یو او موږ خپل د پښتو ادب لپاره چې کوم خدمات دي نو هغه له چا نه پټ نه دي چې کوم محنت یې دی چې زموږ کومه رهنمایي فیروز صاحب کړې ده نو هغه هم چې کومه ډېره زموږ دپاره د لارې مشال ده. زه چې کومه دی د ټول ناول په دې محفل کې جاوید همدرد صاحب ته وایم چې هغه خپله مقاله پسې لیکل ورسئ چې هغه ډېره مننه نیاز محمد شپون صاحب. ما خو ما ته ګوډه مقاله لیکلې ده خو د ټولو خپل سپېڅلي احساسات راډالې کړل. د ګران پیروز افریدي صاحب شاعري مجموعه د ستړي ژوند ساندې او سندرې په پښتو ادب کې یوه نوې اضافه ده او په دومره لنډ او تنګ وخت کې چې ښاغلی د ادبي او فلاحي هلو ځلو نه نوازګاره هم دی
د دې کتاب لپاره وخت ویستل او چاپ کول چې د هغوی دپاره لوی اعزاز دی. د خوندورو کلامونو دا مجموعه مې ډېر په خوند ولوسته او د ښاغلي د لوړ فکر، سوچه سوچ او نوي خیالونه راته د زده کړې لپاره ډېر څه حاصل شول. د ستړي ژوند ساندې او سندرې چې په مخ پاڼې مراد علي مراد صاحب د محترم پیروز افریدي صاحب په شخصیت یو څو کرښې لیکلي دي، نه علاوه په دې کتاب کې د یو هم لیکوال سریزه یا تبصره شامله نه ده، چې دا بیخي زما د زړه کار شوی دی، ځکه چې یو سریزه لیکونکی یا تبصره کوونکی صرف دومره کولی شي چې د لیک او فن نه زیات د لیکوال په ذاتي ژوند اوږده لیکل وکړي او یا د ټول کتاب نه د 2-3 شعرونو انتخاب وکړي او شاعر نه پرې ډاډ وکړي. مطلب یې دا وي چې دغه شعرونه پکې د کار دي او نور ټول کتاب بیکاره. هر لیکوال دا غواړي چې هغه دې په طول پوره شاعري وکړي، خو دغه لیک یا تخلیق د لیکوال تر خپله وسه پورې وي، ځکه چې هر لیکوال یا لیک مکمل په طول پوره نشي کېدلی، او دا خبره هم بې معنی ده چې هر کتاب دې په معیار پوره خیږي. هغه د چا خبره چې په ټول کتاب کې یو غزل او په یو غزل کې یو شعر انتخاب پکار دی. د یو لیکوال تخلیق د هغه د بچي په مثال وي، لکه څنګه چې په بچو کې هم ښه او بد وي، نو سړی خو هغه بد بچي د ځانه شړلی نه شي، بلکې د اصلاح کولو کوشش یې کوي. دا هم ممکنه ده چې د ستړي ژوند ساندې او سندرې کې به د لوستونکو او ادبي نقادانو په نظر کې ډېرې خامۍ او کمزورۍ وي، او ما ته پرې هم د ادبي تنقید حق حاصل دی، خو زه په دې وخت کې دا مناسب نه ګڼم چې څه قسمه نیوکې دې وکړم، بلکې د یو نوي شاعر په حیث د ستړي ژوند ساندې او سندرې خپل رهنما کتاب وګورم او د څه زده کولو هڅه پرې وکړم. زما په نظر کې د ستړي ژوند ساندې او سندرې یو ښه کتاب او د ښه شاعرۍ مکمله مجموعه ده چې له برکته به یې لوستونکي ډېره فایده ترلاسه کړي. په آخره کې په دعا یم چې لوی خالق دې د پیروز افریدي صاحب د ژوند ساندې او سندرې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتون قام د رهنمایۍ سبب وګرځوي. د جاوید همدرد صاحب ډېره ښایسته ښکلې په زړه پورې مقاله هغه مونږ واورېدله د فیروز صاحب د کتاب نه یو څو شعرونه چې د حیرت په باغ کې ګرځم د حیرت ګوته په خوله یم، د حیرت په باغ کې ګرځم د حیرت ګوته په خوله یم، هسې نه چې لیونی شم یا دا سترګې مې ړندې شي، خدایه ستا مدد به غواړم، خدایه تا ته په سجده یم، تماشې او پلوشي دي هر طرف ته نندارې دي هر طرف جلوې جلوې دي، ستا دا لوی کرم په ما دی چې جلوې مې د جانان دي، چېرته ځه او چېرته دومره پیغامونې دي سبحانه. د دې شعرونو نه بعد زه شاکر صاحب بختیار شاکر صاحب ته بلنه وکړم چې هغه څو خبرې د فیروز صاحب په فن او شخصیت باندې وکړي. ډېره مننه صدر صاحب. ډېرو ګرانو ملګرو، د پاک پښتو ادبي ټولنې مینوالو دلته راغلو او مشر میلمه صدر صاحب ټولو ته هرکلی ویم. خدای شته چې ډېر رنګین ماښامونه مو په نصیب شو د دې میلمنو په وجه باندې. دا نن ماښام ډېر عزتمن او په موږ ګران ځکه دی چې زه دا اعزاز ګڼم چې د پاک پښتو ادبي ټولنې څومره څانګې خورې شي او څومره ګلونه وکړي، دا زموږ دپاره د فخر او د اعزاز خبره ده. د پاک پښتو ادبي ټولنې د دې نوي کول د دې وروستنو ملګرو خوشبختي دا ده چې موږ ته هغه بنیادي غړي چې د پښتو خدمت ته املا تړلې وه، الله دې وبخي امت حسن بنګش صاحب، فیروز افریدي صاحب او جانان صاحب، حسین احمد صادق صاحب، دیو ملګرو مارونیش خان صدیقي صاحب، دې ټولو ملګرو زموږ رهنمایي کړې ده، موږ ته لار ښودنه کړې ده او د پښتو په لیک لوست کې ډېر مدد زموږ سره کړی دی، ډېر ځان یې را سره کړولی دی.
د هغې هغه ثمر هم دا دی د هغې وجه هم دا ده چې نن 25-30 کاله وروسته هم په پاک پښتو ادبي ټولنې کې داسې ښایسته ښایسته شخصیات رالو او کېناستو ګډون یې پکې وکړو زیاتو پکې لیک او لوست راوړو میدان ته خپل راوغورځو هر یو سړی پکې د خپلو خیالاتو اظهار کولی شي دا په ادبي دنیا کې هم او د پاک پښتو ادبي ټولنې د خطر په مخ کې هم زمونږ دپاره لویه د اعزاز خبره ده زه مبارکي ورکوم پاک پښتو ادبي ټولنې له چې ستاسو د یو مشر ملګري یو بل کتاب چې دا اعزاز ټول پاک پښتو ادبي ټولنې ته ځي او دې تنظیم ته مونږ ته د مبارکۍ او مونږ دپاره دا د خوشحالۍ یو اعزاز دی د دې نه علاوه ډېر وخت پس د پیروز صاحب شعري مجموعه ساندې او سندرې دا مې تر مخه شو او په اولني ملاقات کې دا ما ته په دې تېرو ورځو کې ملاو شوي وه ډېر شعرونه پکې ما وکتو زه ډېره زیاته بخښنه غواړم او ما ته هغه وختونه رعایت شو کم وخت کې به چې دا غزلې په ماښامونو کې دوی زموږ سره شریکولې موږ به ترې خوندونه اخیستو خو د میلمنو راتګو دلته کې دا 2 نیمې هفتې ډېرې مصروفه تېرې شوې څه د مزدورۍ او څه د ماښامونو د میلمنو سره تېرول زه بخښنه غواړم چې ما پې هغه جوور نظر باندې څه لیکلي نه دي خو دا د ځان دپاره او د ټولنې دپاره یو اعزاز ګڼم چې دا کتاب راغلی دی میدان ته او پیروز صاحب دا زیار او دا کوشش کړی دی پیروز صاحب له مبارکي ورکوم او پاک پښتو ادبي ټولنې ټولو ملګرو له زه دا مبارکي ورکوم چې ساندې او سندرې هم ستاسو په نوم ستاسو د پلیټفارم نه ستاسو د کوششونو او د ماښامونو هغه غزلې مجموعه ده انشاءالله نور کتابونه به هم د پیروز صاحب میدان ته راځي او د هغو نور تخلیقونه به هم زموږ مخې ته نصیب کېږي که خیر والسلام محترم شاکر صاحب د خوندورو خبرو نه بعد د فیروز صاحب د کتاب نه د خاورې سره مینه یې مطلب چې فیروز صاحب دلته 3 شعر راخیستي دي چې خپلې خاورې ته کچه یم نه مې خپل کړله په مینه نه مې مشکو په شان دوی کړه نه مې سترګو ته رانجه کړه شرمنده یم خپلې خاورې ته کچه یم شعرونه بعد زه جنګیالي صاحب سره دننه ورکوم چې هغه څه ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم افریدي صاحب خو د تعارف محتاج نه دی او پاکو سره ډېر ښکلی زمونږ دروند میلمه پروفیسر ایاز صاحب هم ناست دی په دې ټولنه کې د افریدي صاحب کتاب رالو بل چې نو د حال مجله هم راله ډېر د خوشحالۍ خبره ده د نن نه 14 کاله مخکې ما صرف اورېدلي وه چې په قطر کې پښتو یو ټولنه ملګري راغونډ شوي دي پاک پښتو ادبي ټولنې نوم ورکړی دی او ډېرې منډې تړلې وې خو ما په خپله باندې 14 کاله بعد په خپله ولیدل او زه رالم دلته لیکلي پښتون کور نو داسې خوشحاله شوم لکه یو ماشوم چې د خپلو مشرانو سره یا د خپل مور پلار سره میلاو شي ډېره موده بعد هغه ووایي نو ډېر خوشحاله شي چې دلته ما وکتل افضل صاحب سره ملاقات وشو ما دلته جانان صاحب یو کس دی هغه شته نو دا ما ته په جواب کوي چې میلاون به در سره خو وس نه میلاون به در سره خو وس نه زه دومره تږی وم لکه سړی چې ډېر تږی شوی په دې روژې کې وایي کله به اوس بانګ وایي ما وایي چې کله به جانان صاحب عبدالروف صاحب وسینه هغه هفته به ما داسې تېره شوه لکه د روژې د مازدیګر چې پسې تېر اوس بانګ وایي اوس بانګ وایي اوس بانګ وایي او د الله لاک لاک شکر و دا ښکلې هستی فیروز صاحب او جانان صاحب فیروز صاحب په ټایم کې نه و خو جانان صاحب و هغه ما ولیدو او د دوی دا منډې تړلې چې کمیلي دا ما په خپلو سترګو ولیدې هم او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زه هم رالم او سره ملګری شوم د دوی نه د زده کړې مقرره ته میلاو شوله او ډېر ښکلي جونه کتاب خو جونه ما سرسري کتلی لږ لږ زیات نه دروغ نه شم ویلی خو ډېر ښکلي شیزونه بلکې په واټساپ باندې هم د هغه خدمت چې کوم راځي پرونۍ خبره چې کوم دا هم د دوی د کوششونو د دوی د منډې تړلې او د محنت هغه سیلو چې پرون ته زموږ ټول ملګري تللي وو دې انجینران چې څومره دي هغو سره ملاقات وشو دا هم د دوی د پښتو لپاره د هغه کوششونو هغه نتیجه ده او ژوندی مثال دی په دې کې لکه د پټې پناه خبرې نه دي زه مبارکي ورکوم ټولنې ته او افریدي صاحب ته ډېر مننه چې
چې الله تعالی دې نور ول همت ورکړي چې موږ ته هم ښودنه وکړه داسې خپلو کتابونه دې میدان ته نور راشي. ډېره مننه. د خان مدري مجلې مبارک به تاسو د دې د ادارې نه جابر هغه تشته د خان مجله چې کومه د هغې فهرست د هغې اداریه مدیر حامد دانیال ترین مرحوم ناد دانیال ترین مرحوم تنقید اجمل خپل توقیر ابشار فطرت یوسفزی فیصل باران فیض الوهاب فیض قیصر افریدی محمود ایاز صاحب نعمت الله صدیقی او پنځمه خصوصي ګوشه چې کومه ده دغه هیواد شپون پکې ولس کلامونه شامل دي. ولسي ادب احسان الله درمل سیماب وزیر او ژبه او کلتور او تاریخ اکبر سید او د غزل ګوشه ده چې اتل افغان احسان الله درمل ارمان لوانه احمد شاه افکار اکبر بهیر او مان نیزی بارکوال میخیل بهار غیار پروفیسر رحمت الله در پیر محمد کاروان جاوید شاه درمان جلال امرخیل جمال الدین مسافر حافظ رحمت نیزی حکمت سروش دانیل ترین مرحوم داود تبان درویش دورانی سے ڈاکٹر باقی دورانی رازق فہیم رحمان بنیرے رحمت شاہ ساحل سے رفیع اللہ پامیر ریاض تسلیم ریاض رضا زمزمہ او سریت سادہ سعید زابلی او سعید گوہر سہیل جعفر سے سید خیر محمد عارف سید شاہ سعود شاہنواز باقر شوکت خان سہیل صدیق اللہ مین عابد روان عابد ندیم عبداللہ ظہیر عبدالمنان ہنر زابل عمر گل اسکر سیب عظیم راحت عمران رک قیصر افریدی میم نون آزاد میر احمد یاب ناصر متل نعمت الله صدیقی صاحب او نور اسلام سنگر صاحب دا ټول دغه چې کومه نثري او نظمي مواد چې کومه د هغوی پکې شامل دي په دې مجله کې. ډېره بعد زه قریشي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه خصوصي خبرې چې کومه ده هغه معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خال مجله خو وړومبۍ خبره دا ده چې ما ته میلاو نه دی او که میلاو هم وای چې پروفیسر صاحب باندې په شان مشر دی هغې مشر ولي کوي نو ما غوندې یو ادنا شاعر به هغه باندې څه خبرې وکړي خو بیا هم موږ دپاره ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې د هغې مالک مو سره ناست دی او پر دې سره مو نن د دواړو کتابونو په یو ځای باندې مخکتنه کړو نو ډېر په دې خبرې باندې خوشحال یو. راځم فیروز صاحب ته. ملګرو په دې کې هېڅ شک نشته د فیروز صاحب په دې ټولنې کې ډېر لوړ مقام لري. په هغه وخت کې ما په خیال ټولنه تقریبا د شپږو کالو اوو کالو په وخت زه بختیار شاکر صاحب دی خدای خوشحال شه پیدا راوستم ټولنې ته. ټولنه یو سخت مرحلونه تېرېدله. د ټولنې صدر د ټولنې نه بغاوت کړی و. داسې وخت و ډېر های هوی پکې جوړ و. په داسې وخت کې ټولنې باندې ډېر سخت حالات و. خو بیا هم زه به دا وایم چې هغه وخت صدر دغه سړی نه و چې په ټولنې کې یو سړی هم د ده نه و. ټوله ټولنه مخالف وه. او سر به مې څه خوږم چې پیر حیدر جلیل د خدای خوشحال شه دي هغه سره فیروز صاحب جنرل سیکرټري شول. نو تقریبا شپږ کاله خو د فیروز صاحب ما صرف یو نظم لیدل یو څو شعرونه به وو یا به نورې خبرې وکړي څه به وکړو بهرحال یا به نظامت وکړو یا به څه وکړو ځان به خلاص کړو. او ما په خپل خیال کې او ما د ملګرو زیات و ملګرو دا خیال و چې فیروز شاعر نه دی. فیروز
د حیدر جلیل صاحب نه بعد چې کوم دی د ټولنې صدر شو. ټولنې صدر شولو دغه وخت کې ټولنه ځوانه شو. فیروز کله د ټولنې صدر شو لسونو ته ووایي دغه وخت کې فیروز کله صدر شو نو دغه وخت کې ټولنه یو مقام ته ورسېده. ټولنه سیالو سره سیاله شوه. په قطر کې چې کوم تنظیمونه مخکې وو د پښتنو نه وو، د پنجابیانو نه وو، هغې کې نیم انډیا و نیم پنجاب و. دغه تنظیمونه وو چې هغو یو څو تنظیمونه کوم وو نو هغو سیالو سره سیاله خو خود شوه چې تقریبا 2-3 کالو کې سرخیله شوه، سر ته ورسېده د هغو تنظیمونه. دوره پروګرامونه هغو نه شو کولی لکه څومره پروګرامونه موږ کولو. موږ ګڼ شمېر ملګري د هغو پروګرامونو ته نه تللو. 2 کسان به لاړو، هغو به ټول تنظیمونه راتللو، موږ سره به ناست وو. هغو به دې مجبور شو چې موږ دې توجه راکړه. د بار نه مېلمنو سلسله هم د فیروز صاحب په وخت کې شروع شوه. پوره 15 کاله فیروز صاحب د دې ټولنې صدارت د ټولو ملګرو په خوشحالۍ کول. دا نه چې ملګرو نه غوښتل و د صدارت کړو، نه د ټولو ملګرو دا خوښه وه. کله چې دې کې باندې مو داسې ګوته نه شوه کېدولی چې یاره موږ ته یې د تنقید ځای راکړو. خو فیروز صاحب بیا هم مغا نظم و چې کوم باډم یې کړی. صرف یو سره بل زیات شو چې کله په هر شوده شم او کله په پر شوده شم. نور شاعري ما د فیروز صاحب نه واورېدلې. زه صفا خبرې کوم، تنقید هم کوم، خبرې وروسته لګیا یم. خو فیروز صاحب ضمانت یو ښه شاعر نه و، خو یو ښه صدر ضرور و. یو کامیاب د ټولنې چې کوم ښه کامیاب صدر پاتې شوی دی، الله دې ورته ډېر عمر ویر کړي. ټولنه نن چې په کوم مقام یې لاړه دی دا فیروز صاحب ودرولي دي. په دې کې وروستو دا سلسله روانه وه. رحیم شاه یو نظم ویلو په ټي وي باندې ډېر مشهور شو. فیروز صاحب آلریډي نامه غټه موجوده وه په نیټ باندې، اخبارونو کې، مقالو کې، مرکو کې چې دا نظم یې راغلو. نو فیروز صاحب چې کوم دی د دنیا یو ډېر ښه شاعر په هغه باندې وپېژندلو چې یاره دا خو ډېر ښه شاعر، خو ما بیا نه منلو. ویل چې ما نور شاعري نه وه لیدلې جي، ما ګڼ ملګري صدر صاحب موجود دی، موږ د فیروز صاحب نوره شاعري نه وه اورېدلې. دغه 2 نظمونه او دا دریا مو د رحیم شاه د خولې به واورېدلو. بهرحال موږ چلو ښه شو پوزیشن خو جوړ کړو، که شاعر وي که نه وي. خو د صدارت د پرېښودو نه پس فیروز صاحب پټه لیکل شروع، او د دې نتیجې کې د ستړي ژوند ساندې او سندرې یو ښه زبردست کتاب زما په خیال کې. زما نن ټوله ورځ ولټولو، ما ورکې تنقید ځای بیا نه موندلو. ټولو ملګرو ته عمره کې ورکوم لکه څنګه شاکر صاحب ویلو چې دا د موټولو کتاب دی. یقینا چې دا موټولو کتاب دی. ورته هم کېدی شي زما دې وجې نه پکې تنقید ځای نه یې موندلی چې دا ما خپل کتاب ګڼلو. دا د ټولې ټولنې کتاب و، نو دا هم کېدی شي چې ما ته په ټولنې د وطن د ګلدارو سندرې وایم. واقعي چې فیروز صاحب په 180 صفحو کتابو کې د وطن د ګلدارو سندرې ویلي. د دې ایما په خیال کې د کتاب نوم دا پکار و چې د وطن د ګلدارو سندرې وایم. دې کې چې د وطن د ګلدارو سندرې دي ټولې د وطن جګړونه، د وطن ښایست، خپلې خاورې سره مینه او خپل قوم د اتفاق غږ، خپل اتلان ډېر په درنو الفاظو باندې ستایل، د پښتنو جنګ ځپلي مخونه او خیبر خاوره د خسرو او د خاطر نه هم په درنو الفاظو باندې ستایل. خودکش زلمی او باشعوره پیغله هم یادوي. په کتاب باندې فیروز صاحب حد تمام کړی. زه به دا ووایم حمزه بابا په طرحه باندې یو 2 شعرونه یې زه تاسو ته مخته کوم. ډېر ستړی د ژوند په هر ډګر یم زه، ډېر ستړی د ژوندون په هر ډګر یم زه، خدایه تر څو به در په در کډه په سر یم زه، او په دې تیاره ماحول کې
بلها خلق ورک شو پروفیسر صاحب په دې تیاره ماحول کې بلها خلق ورک شو خو په تیارو کې راختون کې لکه انوار یم په موجوده د وطن حالاتو باندې فیروز صاحب یې ګټي صاحب دا د چا په لاس او خلمري پښتانه په لاس او خلمري پښتانه چې په خپل وطن کالوري پښتانه او د خپل مړي بدل اخلي ای فیروزه د پښتون په خاوره نمري پښتانه او دلته چې د وطن پیغلې د مخاطب دی د ښایست وړه حدونه پې تمام دي تشبیهات او مثالونه پې تمام دي او په خوږو مصرو یې وستایه فیروزه هم معنا او هم لفظونه پې تمام دي بیا ورته وایي دا خبره لږه خطرناکه دی په سترګو کې نشه نشه په شونډو پیمانه شه سرور شه جام پیاله شه ساقي شه میخانه شه او توده شه سره لمبه شه توده شه سره لمبه شه سینه کې مې سینه شه او جذبه شه ولوله شه وله شه پسینه شه او د قوم دشمن ته داسې دمکۍ ورکوي نن چې په مال سبا تا باندې راتللی هم شي زما د کور او ستا تر کوره رسېدلی هم شي هغه ته ووایه چې دومره ظلم وکړی په ما پروفیسر صاحب هغه ته ووایه چې دومره ظلم وکړي په ما سبا چې څومره بیا په خپله هم زغملی سبا چې خپله څومره بیا په ځان زغملی هم شي او محترم فیروز صاحب د ټولنې نه بهر په قطر او په پښتونخوا کې هم ځانګړی حیثیت لري په دې کې شک نشته او د ګڼو شمېرو تنظیمونو مشرولي هم کړي دي او کوي هم په اخبارونو او په مجالو کې کلمونه نشر کېږي او په ټي وي او په ریډیوګانو بې شمېره مرکې وړاندې شوي دي موږ په دې فخر کوو چې موږ د ګران فیروز صاحب شعرې ته مننه قریشي صاحب استاد حسن نظر چونکې دا محفل د دواړو کتابونو یو د مجلې او یو د فیروز صاحب د کتاب دی نو وخت په وخت باندې به پکې د دواړو تعارف کوو په دې خال مجله کې چې کومه تحقیق حبیب الله رفیع صاحب هم پکې شامل دی او په فلسفه باندې پکې د ډاکټر باقي دراني صاحب هم مضمونونه شامل دي نظمونه پکې ادبارګل امجد شهزاد او مان نیزی پریشان مسعود حکمت الله سید خان زمان کاکڑ ډاکټر همدرد سہیل جعفر صاحب سید شام سعود سید حسینہ گل شفیق الله شاداب صاحب عبدالرزاق نیزی صاحب عصمت الله ظهیر صاحب قیصر افریدی صاحب محمد یار صاحب محمود ایاز صاحب نیلم آرزو بی بی او وصاب باسط د محمود ایاز صاحب بچی چې کومه د هغه پکې نظمونه شامل دي په نفسیاتو باندې د طاهر زلان صاحب او په تصوف باندې د عمر ګل عسکر صاحب دغه نسلي لیکونه پکې شامل دي او بیا پکې د عرب او اماراتو د شاعرانو برخه پکې جدا ده لکه په هغې کې نور قاسم صاحب انصاف بورخیل صاحب انور صاحب حسن وصال صاحب حضرت بیٹانی صاحب خان سعید افریدی صاحب زلند اورکزی صاحب رحیم بنگش صاحب سالار افغان صاحب سیما پھٹک صاحب شاہد ظفر خان شاہد صاحب ظفر خان وزیر صاحب عادل وزیرستانی صاحب عامر حسبان صاحب عبید اللہ دیوان صاحب وزیر اچھان صاحب غفور تنہا صاحب او زلند غفور تنہا او زلند غفور خان تنہا صاحب فیض الرحمان صاحب گل باچا دریاب صاحب لائق مانیروال صاحب معین دلشوال صاحب نور قاسم او نمروز بنیره صاحب دا پکې شامل دي او ژباړې پکې ډېرې ښایسته ژباړې پکې شامل دي چې مضامین محمود ایاز صاحب مصطفی صفا او نظمونه د بارکوال میخیل صاحب ریاض تسنیم صاحب ساحل یوسفزي صاحب او سہیل جعفر صاحب محمود ایاز صاحب او بیا پکې افسانې دي چې افسانې بارکوال میخیل محمود ایاز صاحب
او بیا افسانه او تکل فاروق سرور او اسیر منګل صاحب دام پکې شامل دي په دې دغه نه بعد ملتان همت صاحب ته بل کوم هغه څه کتاب په حواله چې هغه قرآن زه بخښنه په دې غواړم چې نظامات صاحب له ټولو ملګرو څنګه خبره مخکې کړم موږ ملګري چې کوم مېلمانه په بوستان راغلي دي دغه ملګري ټول مصروف دي څه لیکنو ورته داسې په تاخیر موږ څخه راځي خبره وشوې او کېږي څخه خو خیر لکه ډېر پروګرامونه هغه شي هغې سره بس د خوب وي خو کار روزګار مسله وي پکې ملګري دي د وجې نه خالي نه شي په دې باندې زموږ مشر فیروز خان افریدي صاحب خاطر نه درنوي موږ ټول په دې باندې پوهېږو موږ دغه مخکزانه د فیروز صاحب یو کتاب داسې نه اوله او نه مدرکې وه موږ یقین خو به دا محمود حیا صاحب دلته کې و نو هغه وایي چې موږ په دغه باندې دغه مشري کې موږ دغه مخکزانه وکړو که نه وي موږ دغه پروګرام زیات خبره موږ ښه نه یادو داسې هر پروګرام وکړو دا نو خوشحالي خبره ده چې نن موږ د فیروز صاحب د مخکزانه او د محمود حیا صاحب په مشري کې د کوم اثر رساله چاپ کېږي ښار د دې مخکزانه دا ډېره د خوشحالي خبره ده دا اعزاز دی د پښتو ادبي ټولنې او موږ څه لیکل ورباندې لکه پخوا نه وو خو خیر دا زموږ مشران دي موږ دغه نه زده کړې کړي نو دغه باندې لیکل موږ ډېر په مشکل سره وکړو هغه والا فیروز افریدي صاحب د کتاب نه زه تاسو ته یو غزل وړاندې کړم ارشاد څوک مسافر ما کړې خپل کور کلی پې وران مه کړې څوک مسافر ما کړې خپل کور کلی پې وران مه کړې عظیم خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې عظیم خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې څوک مسافر ما کړې خپل کور کلی پرې وران مه کړې عظیم خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستې ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستې ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستې ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستې سور د سفر سودا کې ما غوندې ارزان مه کړې سور د سفر سودا کې ما غوندې ارزان مه کړې عظیم خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې په ډېرو وینو شاهدانو یې وطن ګټلی 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 نور د افغان کور د غلیم د لاس وران نور د افغان کور د غلیم د لاس وران مه کړې عظیم خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې مونږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربا مونږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربا مونږ د
خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربا مونږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربا زه د جانان نور زه د جانان او نور جانان زما ارمان مکړې د جانان او نور جانان زما ارمان مکړې عظیم خدایا ته بل څوک زما په شان مکړې خدایا چې څوک هم د پښتونکو کشر جوړوي خدایا چې څوک هم د پښتونکو کور کشر جوړوي خدایا چې څوک هم د پښتونکو کور کشر جوړوي خدایا چې څوک هم د پښتونکو کور کشر جوړوي دا مې خیره ده چې خپل کور ګیوګان دا مې خیره ده چې خپل کور ګیوګان مکړې عظیم خدایا ته بل څوک زما په شان مکړې عظیم خدایا ته بل څوک زما په شان مکړې ډېره مننه ملتان همت صاحب د ملتان همت صاحب د فیروز صاحب کلام یې چې په ترنم باندې واورو د هغې نه بعد زه اخلاق فطرت صاحب ته بلنه کومه چې هغه څه خبرې ډېره مننه خدمت ته دې مخه لومړی د مشاعرې یا مسکتلې ټولو لوبغاړو ته د اخلاق کړنو دا چې زما قد او قامت دومره نه دی چې د ښاغلي افریدي صاحب په فن او شاعرۍ د خبرې وکړم یوه خبره زه کول غواړم هغه دا چې دې ټولنې ته زه تقریبا نوی راغلی یم خو فیروز افریدي صاحب چې څومره ما مطالعه کړی دی دا موږ ته د کلي د هغه لوی چینار حیثیت لري چې د چیني یا کاریز پر غاړه ولاړ وي او د کلي ټول ځوانان سیوري ته ګیني دې هم زموږ دپاره یو ادبي چینار دی چینار دی چې موږ سیوري او د ټولو ورونو د خبرو صحیح دا چې قریشي صاحب ډېرې هدفیزې خبرې وکړې د ښاغلي افریدي صاحب په اړه خو زه یوه خبره زه کول غواړم هغه دا چې زه د دې کتاب مبارکي نه یوازې افریدي صاحب ته نه یوازې د پاک پښتو ادبي ټولنې ګډون کوونکو برخوار ته بلکې زه ټول قوم ته مبارکي وایم په دې چې دا قوم ته کتاب لیکلی شوی شاعري چې څومره ما مطالعه کړې ده د ده په شاعرۍ کې قومیت ډېر غالب دی قومي رنګ اجتماعي رنګ ډېر غالب دی زه خبرې ډېرې اوږدوم که څه هم ډېر څه د ویلو دپاره لرم خو زه نن ډېر څه د اورېدلو دپاره لرم چې واورم د ورونو څخه یو وارې بیا زه خپل پښتون ولس ته د دې کتاب مبارکي وایم ډېره مننه اخلاق فطرت صاحب ټولو زمانې نه ډکو خبرو چونکې دا ملګري به هم نیغ نیغ وایي که نه وایي چې وروسته بیا د موسیقۍ پروګرام هم دی د کتابونو په د کتابونو په خوشحالۍ کې چې کومه د حال مجلې او د فیروز صاحب کتاب نو وروسته د موسیقۍ پروګرام دی نو زه به فیروز صاحب ته بلنه ورکړم چې هغه یو څو خبرې د محمود ریاض صاحب په مجله او په هغوی باندې که په خپل کتاب څه ویل غواړي په موږ باندې وویل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو ګرانو محترمو دوستانو د پاک پښتو ادبي ټولنې دوحه قطر شاه زلمو او ورسره مینهوالو د هر څه نه وړاندې خو زه ستاسو شکریه هم ادا کوم او شاباش هم درته وایم شکریه په دې لحاظ سره چې نن زموږ د کتاب ډېر ساده مګر باوقاره تقریب چې کوم دی په دې خپل کور کې راجوړ کړی چې په هغې کې فقط صرف د سخن او د شعر او د ادب خلک دي او په کار هم داسې ده چې داسې تکاریب چې کوم دی هغه په مخصوصو خلکو کې کېږي چې هغوی پرې پوهېږي هم او د هغوی سره اهمیت او افادیت هم زیاتېږي زه دویم ځل بیا
شکریه ادا کوم د دغه پښتو ادبي ټولنې د ټولو زرګو چې موږ د دوه اونۍ چې کوم دوی زیار وباسلو دوی کوم منډې ترړې وکړې د پروګرامونو ته مختلفو ځایونو ته راغلل خدمتونه یې وکړل وار په وار چې کله مطلب دی چې ملګري د مېلمنو سره شپې وکړلې خپلې ډېرې پرېښې دي خپل کارونه یې پرېښې دي او دلته کې چې کله د مېلمنو سره ناسته یې کړی دی د هغوی خدمت یې کړی دی د هغې ټولو دپاره زه د خپلو کشرانو یو جهان مننه کوم شکریه یې ادا کوم چې دوی ماشاءالله په دې خدمت کې چې کوم دی د پښتو ادب په خدمت کې د خپلې مور ژبې په خدمت کې هېڅ قسم د کنجوسۍ او بخیلۍ نه کار نه دی اخیستی او ډېره په مینه محبت سره یې چې کوم دی دغه دوه اونۍ ادبي میله چې کوم دی تقریبا سر ته رسېدونکې ده خصوصي توګه د کریم شینواري صاحب او د پروفیسر محمود ایاز صاحب چې دومره لږ ځایونه یې موږ ته تشریف راوړی خپل کور خپل بچي یې پرېښي دي او د هغوی مینهوال او نور دوستان یې پرېښي دي او دلته کې چې کوم دی مسافرو ته یې ځان ورسولی دی او موږ ته یې دا شرف بخښلی دی او موږ ته یې دا چې کوم دی عزت درناوی راکړی دی چې دوی موږ ته دومره اهمیت راکړو او د دومره لرې وطنونو نه راغلل او زموږ په دې ټولنه کې چې کوم دی ډېرو خلکو ډېرو ملګرو دې نه زده کړې وکړې او یقینا چې د دوی کوم علمي حیثیتونه دي د دوی کوم علمي مقامات دي هغه چې کوم دی هغوی ته چې موږ رسېږو ډېر وخت واخلي او د هغوی هغه مینه محبت دی هغوی سره ناستی پاستی چې کوم دی خامخا به موږ باندې ضرور اثر کوي نو موږ انشاءالله د دوی نه ډېر زیات مستفید شو په دې پسې به راشم په زما د کتاب په مخکتنه یا د پروفیسر محمود ایاز په ادارت کې د خال مجلې باندې یو څو خبرې کول غواړم خو هغه دا چې زه په خپله هم د یو مجلې مدیر یم او پاتې شوی یم او اوس هم چې کوم دی زما په ادارت کې دا مجله چې کوم دی چاپ کېږي د پولي پېښور په نوم باندې خو ما په دا ډول باندې چې کوم دی صرف دوه مجلې ولیدې چې یو څه ډېر وخت پس د جرس مجله چې کوم دی هغه په داسې کتابي شکل کې کیدای شي د هغې نه مخکې هم داسې کتابي شکل کې مجلې چاپ شوي وي خو په کتابي شکل کې ما د جرس مجله ولیده په جرس مجله پسې هغه هم د ډېرو تجربو نه چې راتېره شوه نو هغه کتابي شکل ورکړو او بیا په هغې پسې بیا ما د پروفیسر محمود ایاز صاحب په ادارت کې د خال مجله چې کوم دی ولیده چې ډېره منظمه او ډېره مطلب دی چې معناخیزه او ډېر زیات چې کوم دی ادبي اثار لري او مفاهیم لري او ډېر زیات ښکلی او د هغه ترتیب لري په دې مجله کې اوس زه نه پوهېږم چې دې ته زه مجله ووایم که کتاب ورته ووایم که انسایکلوپیډیا ورته ووایم خو په هر صورت دا چې کوم دی یو داسې دروند کتاب دی یا یو داسې درنه مجله ده چې دا موږ په لایبرریو کې چې کوم دی ضایعولی شو او دا رانه ضایع کېدی نه شي ځکه چې دا یو کتابي شکل لري او دا په دومره ښه سوچ چې دوی ولا د کتاب شکل ورکړی دی زه ورته مبارکي وایم او انشاءالله تعالی چې کوم دا به په درندو کتابونو کې د پښتو ادب په ګټورو کتابونو کې تمامېږي دې مجموعه کې یا په دې رساله کې یا په دې تذکره کې او مجله به ورته ووایو ځکه چې د مجلې په نوم باندې چاپ کېږي نثري اثار هم شته او شعري اثار هم شته جباړې هم شته نثري نظمونه هم شته او په دې کې چې کوم دی دوی کوشش او هڅې کړي دي چې نوي شاعران کم چې اوس په پښتو ادب په دې ټولګو کې یا په دې میدان کې راګډ شوي دي او زمونږ د هغوی دغه نه یو خبر دی لیکنو نه او د هغوی د شعري اصنافو نه او د هغوی د شعري هڅو نه نو هغه ټول د کې چې کوم معیاري کلامونه دي او کوم معیاري شاعران دي هغه په دې مجله کې چې کوم دی ځای کړي دي تقریبا 343 صفحې دا مجله لري او په دې کې چې کوم دی هر هغه شی تاسو ته په نظر راځي چې هغه تاسو په 450 کتابونو کې چې کوم دی هغه پیدا کولی شئ د ټول نه د کمال خبره ده چې په دې کې د جدید ادب په هکله چې کوم دی ډېرې ښې نثري مقالې دي
او ډېر ښه په اصنافو باندې چې کوم ډسکشن شوی دی او ملګرو په باندې ډېر ښه مضامین لیکلي دي ډېر ښه مقالې په باندې راغونډې شوي دي او هغه شیانونه چې کوم موږ د نوي او د جدید ادب په هکله چې کوم ډېر څه زده کولی شو د دې مجلې چې کوم په ادارتي بورډ کې چې کوم ډېر تکړه او نومیالي شخصیات شامل دي یقینا چې د دې مجلې په اشاعت کې یا په د کلامونو پر غونډولو کې به د دوی د نومیالو شخصیاتو مشورې شاملې وي د هغوی د نظر نه چې کوم شیان تېر شوي دي هغه موږ ته راورسېدل نو یقینا دا به یو ډېر زیات ګټور او معلوماتي مضامین وي او شعرونه وي او موږ به انشاءالله ترې مستفید کېږو افسانې هم پکې شته تکلونه هم پکې شته خصوصي ګوشه یو د دوی هڅه کړې ده چې د خصوصي ګوشه پکې یو شاعر له ورکړی شي په هغې باندې به د شاعر چې کوم ډېره زیاته حوصله افزایي کېږي چې په دومره ډېرو لویو شاعرانو کې یو شاعر منتخب شي او د هغه پکې لساته کلامونه چې کوم په یو ځای راشي دا شی ما په دغه کې ولیدلی و په جرس کې هغوی به هم چې کوم یو خصوصي ګوشه ورته کوله او یقینا زه دا جرس خبره ځکه کوم چې جرس په یو ډېر ښه مقام په پښتو ادب په مجلو کې موندلی و مسلسل 14 کاله چې کوم دی هغه مجله چې کوم دی چلېدلې وه او 14 کاله پس هغه سړی په پیسو باندې نه و ستړی شوی خو د دې مجلې جرس د موادو راغونډولو دپاره چې کوم دی هغه بیا ډېر زیات ستړی شو نو هغه بیا فیصله وکړه چې دا مجله چې کوم دی عرضي طور باندې زه بند کړم یا بل چا ته حواله کړم هغه مجله ده چې کوم دی بیا جرس مجله بل چا ته حواله کړه خو ډېر افسوس سره زه وایم چې هغه د یوې مجلې نه زیاته هغه سړي ونه چلولی شوه او مجله چلول واقعي چې ډېر سخت کار دی د دې دپاره چې کوم انتخاب کول د دې دپاره شعرونه بیا د دوی پروف ریډینګ د دوی بیا چې کوم کلامونه د هغوی کې چې یو شعر هم غلط وي نو هغه ټول دغه چې کوم په مدیر باندې راځي چې مدیر د سترګو نه دا تېر شوی دی دغه شیان به چې کوم په جرس مجله کې کېدل اکثر به چې کوم ډېر غلط کلامونه به هغه کې کله کله راغلل او بیا به چې کوم تنقید زیاتره چې کوم په مدیر طاهر افریدي باندې کېدل نو دې مجله کې چې کوم د پروفیسر صاحب خپل زیار شامل دی او د نظر او یقینا چې کوم دا د لپاره ډېر سخت کار هم دی خو دا دوی همیشه چې کوم داسې سختو کارونو ته لاس اچولی دی دا ورونه چې کوم او دا خاندان دوی ټول عمر چې کوم مطلب چې هغه کارونه کړي دي چې هغه نورو خلکو ته ناممکنه دي او دوی ممکن کړي دي د مجلې چې کوم دی دا د عرب امارات د شاعرانو په تعاون سره چې کوم دی چلیږي هغوی یو مشترکه چې کوم د خال په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړی دی او هغه تنظیم کې د هر ټولنې او د هر یو تنظیم چې کوم دوه غړي شامل دي او هغه داسې یو اجتماعي تنظیم دی د ټولو تنظیمونو چې د هغې په وساطت سره هغوی چې کوم دی د خپلو ټولنو کې چې کوم څه شیان وي یا څه کول غواړي هغوی ته پکې اطلاع یو بل ته رسوي او د هغې په نتیجه کې اوس دغه مجله چې کوم دی د پروفیسر ایاز صاحب په ادارت کې دی زه حیران یم چې دی ورته څنګه راضي کړی دی او هغوی کوشش کړی و او بیا د هغې نه زیات چې کوم دی د کوشش دی چې دا شیان یې راغونډ کړي دي او موږ ته یې په یعنې بیړه یې پرې نه ده کړې ښه 3-4-5 میاشتې 6 میاشتې پې تېرې کړي دي د 3 میاشتو مجله باندې 3-4 میاشتې 5 میاشتې تېرې کړي خو دا مجله یې چې کوم دی اخر هم چې کوم دی منصای شهود باندې راوسته او تاسو ته چې کوم دی دا وړاندې کړه او موږ ته دا احساس حاصل دی چې په وړومبي ځل باندې د دومره معیاري مجلې او دومره قیمتي مجلې پاک پښتو ادبي ټولنې ته اعزاز حاصل دی چې د دې مجلې چې کوم دی دا مخکتنه پاک پښتو ادبي ټولنې ملګرو وکړل په دې مجله باندې چې کوم دی ډېرې نور څه ویلی شي لکه څنګه چې نیاز محمد مومند صاحب یو مشوره پیش کړه چې دوی سره لکه نسخې شته نو که موږ داسې یو انتخاب ګوشه چې کوم دی د نسخو دپاره حالانکه هغه به زما په نظر باندې زه اوس پوهېږم نه چې هغه د چاپ کېدو نه مخکې د هغوی راوتل یا د هغوی موادو نشرول یا خپرول چې کوم دی هغه ضروري دي که نه یا به څه تاوان لري یا ونه لري او پروفیسر صاحب په خپلو خبرو کې وکړي خو که څه تاوان او زیان نه لري نو د دوی نه ښایي چې کوم دی د شر اسرا چې دوی به باندې خپله شرم لیکي یو نظم یا یو غزل یا یو
توکي چې کوم دی هغه نه وړاندې کوي دوی سره خپل شعر لیکي نو د دې سره به زه چې د مجاري نور قیمت هم زیات شي زه خپل نه د دې مجاري نه ډېر زیات متاثر یم او ان شاء الله تعالی د پاک پښتو د بیټو ټول غړي به د دې مجاري نه چې کوم استفاده کوي او سره به سالانه د دې چې کوم د غم جوړیږي د خریداران به جوړیږي او لکه څنګه د پښتون پروفیشنل انجینرانو حضراتو چې کوم د 25 سالو جمع نه کړی دا او وعده کړی دا چې کوم ان شاء الله ساتو مجرب د موږ ټولنه د دوی نه خیر اخلي او په بیا به اخلي بیا به اوس دې پر ترتیب جوړو چې دا څنګه د غیز نه رسیدي چې یو مجله باندې شپږه تصور په ډاک خرچه راځي بیا به دای الته کې د دوی هغه سره چې کوي صدقو کې په پارسل یې را لګي که په پی ای کې را لګي که په هغه کې را لګي دا به موږ ته دغه قیمت او دغه خو یې مطابق به موږ یې ده پیسې ان شاء الله تعالی چې کوي ورلګو او دا مجله به وسره کامیاب وو ان شاء الله د خپل کتاب باره کې خو ځکه سلامه چې تاسو بس ډیر څه ویل او ما ته ضرورت هم نشته چې خپل کتاب په باره کې څه ویم صرف یو غزل دوه به تاسو وایم چې ما اکثر کنجوسي کړی ما لکه څنګه ناصر قریشي ویل چې دا ما شاعر نه کړو ځکه چې ما په یو پروګرام کې شعر نه ویل او وجه دا و چې ما نورو ملګرو له مکور کوله او خپل مزان غلط کړو تاسو سوچ کړئ بیګام او یو شعر نه دی ویل ټول مرګورو چې دوه ویل چې دوه غزل ویل هم ماده ته و چې ما پرې لکه پروفیسور سیم اخر نوټم کړه دا خبره چې دغه غزل ونه ویلو خو ما ورته چې زیر نه ویم دغه څه په ډیرو غټو لوی شاعر مشاعرو کې خپل غزل نه ویل زه بس ما د فطرت د سره چې خپل شاعري باندې شربې کوم دا کتاب کې لیکلم دا چې ما د خپل شاعري چې کړې د دې جوګ نه غړل چې دا شاعر کوم خو دومره وایم چې دا ما بچ سلیکل په یو کمپیوټر کې مو لیکل په یو ویب سټ باندې لیکل په هغه کې د نظم نه زیات ما نثري ډیر زیات کار کړو هغه ټول ویب سټ زمانہ چې کړه دغه شو ضایع شو او په هغه کې چې کوم د نوی د اصل یو سل 15 مضامین هغه لاړ او کوم دوه نیم سوا چې کړه شيري توکي هغه چې کړه ټول لاړ په هغه کې ماده یو سل 80 صفحه هم بل چاره ته چې کړه دا کړي دي بچ کړي او غوي ته سوال کړی چې هغه تاسو سره سوي نو هغه ټوټیم بیا اخیری کې چې کړه بل څه په فولډرو کې را لګي او غیر را لګي په ایمیل را لګي هغه مې راغونډې کړي دي او سمې د کاپونه دغه کړي دي او بس یو دوه درو شهرونه کې مې چاپ کړي دا غوینه مې راغونډو دا کتاب مې نه ساس کړل په دې کې زړه مشته دي 1915 یم نه وخت تر 2014-15 پورې چې کوم دا غزلې کې شامل دي یو ساتیا صفحه ډېر وړوکی کتاب د پکار دا چې ما دوه درې کتابونه چاپ کړي خو لکه څنګه ناصر قریشي ویل یا به خمنتظم او یا به شاعر وي چې شاعر وي نو بیا خمنتظم نشي جوړېدل او چې خمنتظم نو بیا شاعري نشي کولای دا غشایان چې کله موږ کړی دي او موږ چې کله ټول وخت د ټولنې خدمت ته ورکړل ځکه کله په دې وړو باندې د کشرانو باندې چې کله دغه مو کوم غوسه وکم هغه وجه دا نه وی چې د ما دوی سره دغه یا مې په باندې زور دی خو زه دا وایم چې ځنه مې لکه ما خپل ځان کې کوم د غلی دا منډه سره نه بلیدا چې یو ځل زه په کټ پروتوم ځکه چې زه ورزیدلم د چت نه او ما بیا هغه وخت کې کړي وی زم کړی وې د کټ نه او ما ټیکټونه د کټ نه ارینج کړی په کټ باندې پروتوم مال ته کېچ لګیدل او بلا مې موته د کټ نه مې چې کړه په دغه کړو چې بیا سړی راغلو زه چې کړه اکیج مې وغوسته و چې کړه زه پروګرام لور ورغلم اشان چې زوینه مو د کشرانو باندې کله کله غوسه کوم هغه درسه خیر دې لګو چې کله راته معاف کړي او نور چې کله دا یو غزل دوه به ته وایم نور داسې ډېر لکه باز د غره په سر ګرځي بې باکه لکه باز د غره په سر ګرځي بې باکه داسې عزم و انداز لرم خپلواکه او تور او سپین پکې لورای ښکاره کېږي تور او سپین پکې لورای ښکاره کېږي د خاطر شیشه مې تل ساتلې پاکه تور سپین پکې لورای ښکاره کېږي د خاطر شیشه مې تل ساتلې پاکه او انسانانو خو د اور جامې اغوستي انسانانو خو د اور جامې اغوستي شیطانان دي چې زیږیږي د دې خاطر انسانانو خو د اور جامې اغوستي انسان چې کوم د خاک نه پیدا کیږي او شیطان د اور نه پیدا کیږي خدای ته کې ما ځکه الټا دا غشې استعمال کړی چې نن سبا انسان د شیطان هغه انسانانو خو د اور جامې اغوستي شیطانان دي چې زیږیږي د دې خاک نو مغه شیطان ته جوړ شي چې کوم د خاک نه انسان جوړ شي او فرښتې
د امن تللي له دې ځایه فرښتې د امن تللي له دې ځایه د غضب کړي وریږي له افلاکه او د ظاهر په تهمتونو هم داغداره د ظاهر په تهمتونو هم داغداره د باطن په چیغو هم ګرځم کاواکه او لکه باز د غره په سر ګرځي بې واکه داسې عزم او انداز لرم بې باکه غزل بل ته وایم نو بس بیا ختموم شي لاره بنده مخکې نه کېږي سفر نور لاره بنده مخکې نه کېږي سفر نور او په شاته د تلو هم نشته ګذر نور لاره بنده مخکې نه کېږي سفر نور او په شاته د تلو هم نشته ګذر نور او د صحرا ستړی مزل دی را لنډېږي د صحرا ستړی مزل دی را لنډېږي راته مخې ته ویړ پروت دی سمندر نور د صحرا ستړی مزل دی را لنډېږي د ژوند سره مې تشبیه ورکړې راته مخې ته ویړ پروت دی سمندر نور ابدي ژوند او د تیارو ځپلي دومره دي بېدمه د تیارو ځپلي دومره دي بېدمه خبر نه شول په ختلو د سحر نور او زه به څه ګواښ د عبرت ورکوم بل ته زه به څه ګواښ د عبرت ورکوم بل ته چې عبرت د زمانې یم په خپل سر نور او هر سړی کړي نصیحت بل ته فیروزه هر سړی کړي نصیحت بل ته فیروزه هر سړی دې لمبېدلی په کوثر ډېره مهرباني ستاسو ډېره شکریا یو ځل بیا ادا کوم جاوید همدرد صاحب ستاسو چې کاله باندې مو لیکل کړي دي ملتان همت صاحب ستاسو چې ډېر ښکلی ترنم سره نظم ویلو قریشي صاحب ستا چې ډېرې بېباکه خبرې او ډېرې ښکلې خبرې دې وکړلې جمعه دوست نګاري صاحب ستاسو جناب نیاز محمد شکور صاحب ستاسو جناب چې کوم دی بختیار احمد ساکر ستاسو او دغه ملګرو چې کوم ملګرو چې کوم دی نیک خواهشات ظاهر کړل یا ماته مبارکي راکړه یا چې کوم دی هغوی ستاسو د خبرې چې کوم دی ډېر په غور او شوق سره واورېدې ستاسو ډېر ډېره مننه فیروز صاحب چې تاسو خوندورې خبرې موږ سره شریکې کړې په خپل کتاب باندې او په خال مجله باندې نو تاسو د جرس ذکر وکړو او تاسو ته دې یاد دی چې د خال مجلې انتصاب هم د جرس په نوم باندې شوی دی نو دا هم ډېر ښه اقدام دی او د دې خبرو نه بعد د فیروز صاحب زه د محفل صدر محترم محمود ریاض صاحب ته بلنه کوم چې هغه موږ په خپلو ګټورو خبرو باندې ونباندې جناب صدر محمود ریاض صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ډېر قدرمن او ډېر عزتمن فیروز افریدي صاحب د پښتون کور محمد د پښتون کور چې دا موږ مېلمانه راغلي یو افضل خان صاحب او ستاسو د ټولو په اجازه زه د فیروز افریدي صاحب په دا شعري مجموعه ما لږ داسې واړوله پر له راواړوله لیک مې هم شروع کړي نو بیا مې په دا مابین کې دا فیصله وکړه چې په دومره تادیبه زه د فیروز افریدي له دا مجموعې سره څومره انصاف وکړم نو لهذا کومه فیصله چې ما کړې وه چې زه لیکل کوم هغه د لیکلو فیصله مې واپس واخیسته خو بهرحال زه به یوه خبره وکړم چې د شکسپیر په اړه خلک دا وایي زما خیال دی غالبا ایمرسن ویلی دی چې شکسپیر هیملیت ډرامه په دومره اسانه جوړه کړه لکه مرغۍ چې په درخته کې د ځان لپاره ځاله جوړوي نو د فیروز افریدي صاحب مجموعه د ستړي ژوند ساندې او سندرې دا کومه نامه چې د ورته انتخاب کړې ده په دې عنوان کې زما ډېر فکر بند سو ډېر یې وشورولم چې په دا مجموعه کې به ضرور داسې ساندې وي داسې سندرې به پکښې وي چې هغه به له دې ستړي ځپلي خاورې او له دې ستړي ځپلي قام سره ډېر نږدې تعلق لري زما دا یقین و خو خبره هماغسې وه لکه څنګه چې ما فکر کاوه بالکل د هغې خبرې اثبات د ده مجموعې وکوي
او پر ما یې دا ثابته کړه چې واقعي دې سړي مطلب د دې سړي په زړه کې د دې قام د دې خاورې د دې پښتنو یو داسې درد موجود دی چې د هغه په رد عمل کې د ده تخیل نه چې دا څومره زمزمې رازېږېدلې دي یا دا څومره شعرونه چې سندرې شوي دي دا ټول د ده هغه عشق دی د ده هغه پښتنواله ده د ده هغه پښتو ده چې په دې دا شعري مجموعه ولیکله یا د ده د تخیل نه راوزېږېدله خبره دا ده چې د ده د شعري مجموعې زما خیال دی اوله منظومه لیکنه چې ده یا اوله زمزمه چې ده هغه شاید د دعا لیکلې ده او ما چې دعا وویله نو ما دا اعتراف وکړ چې فیروز افریدی صرف شاعر نه دی یو استاد شاعر دی د دې په دلیل کې زه دا ویلی سم چې دا د رباعي په بهر کې دا دعایي نظم لیکلی دی د سحر باده که په ما راغلی دا یې وزن دی په دا وزن کې دغه دعا لیکلې ده او دغه د رباعي بهر چې دی دا د دعا او د مناجات دپاره دومره کافي او شافي دی چې زموږ د پښتو مستندو لوی لوی شاعرانو په دغه بهر کې مطلب دغه شیان ویلي دي او فیروز افریدي چې دی که نه د هغوی تقلید کړی دی او ولې هغه زموږ منورین دي موږ ټول د هغوی تقلید کوو موږ ته مطلب یو شی راښیلی دی پر لار باندې موږ روان یو دویمه خبره دا ده چې د شیلې یو قول دی وایي هغه ټولې سندرې شیرینې وي کومې چې له درده ډکې وي او د فیروز افریدي په شاعري کې ډېر شعرونه ما ته داسې په مخه رالو چې په هغه کې ما بالکل یو داسې درد محسوسولی چې هغه زما خپل درد معلومېدی زما د قوم درد معلومېدی زما د دې خاورې درد معلومېدی د دې خاورې درد معلومېدی اوس که ایز ا هول مطلب د ده دا مجموعې ته موږ ګورو یعنی کومه شاعري چې په دې کې خپره سوې ده یا منظر عام ته راغلې ده یا زموږ په مخ کې ده ما بالکل زما دپاره مطلب په دا مجموعه باندې لیکل ګران کار نه و خو ګران کار په دې سو زما دپاره مال که زه اوس په تادي ولیکم نو شاید زه به د فیروز افریدي له شاعري سره په صحیح معنا انصاف ونه کړم چونکې دی زما دپاره ډېر محترم دی دی یو نر پښتون دی یو تاریخ ساز شخصیت دی دی د یو ټولنې مخکش نه بلکې د یو تحریک سالار دی د یو رجحان ساز تاریخ سالار دی چې دا به انشاءالله په راروان وخت کې د پښتو دپاره دونې کار وکړي چې زه به یې سوچ هم نسم کولی ولې دا چې کم درد او کم عشق له دې ژبې سره لري انشاءالله به دا سړی ثابتوي دویمه خبره دا ده چې د فیروز افریدي شاعري چې ده اول ما هم مطلب داسې په عامیانه انداز راواخیسته زما په ذهن کې هم دا نه و چې ما فیروز افریدي صاحب دی یو وار هلته منډې وهي بیا هلته منډې وهي خدای خبر شعر ته به یې څه توجه هم ورکړي وي که نه خو زما هغه خبره د دروغ ثابته کړه بالکل به په دا مجموعه کې داسې شعرونه وي چې په هغه کې به خامیانې وي ځینې شعرونه به یې کمزور هم وي انشاءالله ما چې د ده شاعري ته زه ګورم زه یم ډېر شیان به داسې پکې رابرسېره کړي سړی که یې په دقیق نظر وګوري که یې کوټلې مطالعه وکړي نو انشاءالله په دغه کې به ډېر دارنګه شیان راووځي چې هغه به سړی دا ووایي چې دا یو ښه شاعر ویلي دي نورې خبرې خو زه په دې نه کوم د فیروز په دا افریدي په دا شعري مجموعه به زه لیکل کوم ما له وزیر بادشاه جانان سره قول کړی دی او دغه یوه ژمنه زه له فیروز افریدي سره هم کوم زه به د دوی په مجموعه باندې لیکل کوم او انشاءالله هغه به زه به یې کوټلې تجزیه کوم انشاءالله زما هغه تجزیه به
د په ګټه تمامیږي، د جانان وزیر بادشاه په ګټه به تمامیږي. زه به کله هم مطلب په داسې تناظر کې لیک نه کوم چې زه څوک خفه کړم یا مطلب ناجایزه تنقید وکړم یا د ځانه هسې خبرې کوم. نه، زه به مجموعه چې ده که نه د هغه تنقیدي تجزیه به کوم، بلکې د عملي تنقید له لارې به د هغې شننه کوم، د هغې پلټنه به کوم. د ده مطلب دغه زمزمې چې دي یا د تخیل نه چې راوتلي کومې سندرې او شعرونه چې دي انشاءالله دا به زه سره شنم او انشاءالله له بیلو بیلو زاویو به و دغو شعرونو ته ګورم او انشاءالله د دوی د دې شعري مجموعې به زه فکري او علمي جاج اخلم انشاءالله. دا زما قول دی. او بله خبره زه دا کومه چې زه فیروز افریدي صاحب ته پښتو ادبي ټولنه چې بلکل اوس تحریک ورته ویل پکار دی، زه دوی ته ډېر شاباسۍ وایم، ډېر داد ورکوم، بلکې دومره داد زه دوی ته ورکوم چې دوی تر دغه کار هم 3 ګونه زیات کار وکړي. دا داد هم په دې ورکوم چې دوی به دا کار ختموي نه، دا کار به دوی په مخه بیایي او چې اوس یې څومره پیسې لګولي دي باید چې تر دغه 3 ګونه پیسې ولګوي. دا په پښتو باندې تاوان نه دی، ولې چې هغه زموږ مورنۍ ژبه ده، هغه په موږ باندې حق لري. او یو خبره چې زه په خصوصي توګه کول غواړم، زه چې دې ټولنې دلته راوغوښتم نو ما د دې ټولنې او د دې ټولنې ټولو ملګرو، بلکې چې د دې ټولنې علاوه هغه پښتانه دي چې له دوی سره یا څه تعلق یا ورسره تړلي وو، دې ټولو ما ته فردن دومره عزت راکړی دی، دومره زه دروند کړی یم چې والله عالم زه یقین ومنئ چې زه یم بس کشکې چې ما له خدایه څه لفظونه مستعار غوښتي وای او په هغه لفظونو مو د دوی شکریا ادا کړې وای. نو مثلا زما سره خپل داسې الفاظ نشته، خو د چا خبره نو پښتانه دي، پښتانه په مېلمنو خوشحاله کېږي او دوی دا ثابته کړي چې پښتانه دي او دوی په مېلمنو خوشحاله کېږي. او د خال په اړه یو 2-3 خبرې زما په ذهن کې دي. تاسو چې څومره خبرې د خال په اړه وکړې هغه ټولې ډېرې د ویاړ وړ وې او ټولې ښې خبرې وې او انشاءالله ما مطلب هغه خپل ذهن کې ساتلي دي خبرې. خو د خال په حواله زه صرف مطلب داسې یو فریم او هغه ته جوړ کړی دی یا زه داسې فکر کوم چې زه د دغې مجلې له لارې یعنی د نوو رجحاناتو دپاره د ادب او د ژبې د نوو رجحاناتو دپاره د شعر په فیلډ کې هم، د تنقید په میدان کې هم، د تحقیق په میدان کې هم او د ژباړو په میدان کې هم زه یو نوی تحریک چلول غواړم. د هغه د دلیل دپاره یوه خبره زه دا کوم چې هیواد شپون ما نه پېژندی، دا د کلاسیکلا په غرونو کې مزدوري کوله، زه په نېټ کې ګرځېدم، ما د نېټ دومره د شاعرانو دومره والونه مې راخلاص کړو او هغه شاعري مې ویله ما چې زه ښه شاعران پیدا کړم. دا هیواد شپون ما هلته پیدا کړي، چې ما پیدا کړي نو ما باقاعده د خپل ملګري راوغوښتل، ما زما ذهن ته یوه ایډیا راغله، هغه ایډیا دا ده چې موږ به په هره مجله کې یو زلمی شاعر و هغه ته به خصوصي ګوشه ورکړو او دا خصوصي ګوشه به د یو ایوارډ په توګه د هغه په نامه کوو چې دا داسې دی لکه موږ هغه ته ایوارډ ورکړو. یو دویمه خبره دا ده چې دغه مجله ما په پښتو کې یو څو مجلې دي د ګوتو په شمېر دي هغه، او په هغو مجلو کې 2 داسې مجلې وې چې زما په ذهن کې وې. یوه کم مجله وه د قمررایي صاحب چې 2 دورې وې، په 2 دورو کې ډېرې ګڼې راغلې او هغه ډېر مطلب هغه واقعي د یو سنجیده مدیر په حیث کند وچلوله
او ډېر پښتانه لیکوال پیدا کړل او په هغوی کې مطلب یو داسې رجحان ساز تحریک یې وچلاوی چې د هغې مجلې له لارې پښتنو لیکوالو ډېر علمي او فکري کار وکړي. دویمه مجله جرس وه کومه چې طاهر افریدي صاحب وچلوله تقریبا 14 کاله یا 11 کاله دا مجله وچلېده او چې کله بنده سوه رحمان بونیري ته په لاس ورکړه. رحمان بونیري ما ته ټلیفون وکړي، عمرګل عسکر ته یې وکړي، افضل شوق ته یې وکړي. زما خیال دی 1000 روپۍ ما ور ولېږلې، 1000 روپۍ افضل شوق ور ولېږلې او 1000 روپۍ دغه ور ولېږلې عمرګل عسکر صاحب. د دې خبرې د یادونې ضرورت نه وي، صرف ما دا غوښت چې دا رساله بنده نه شي. او رحمان بونیري په داسې خاص کار نه و، هغه بار ملامت نه و، د هغه څه داسې مزدوري او داسې شی نه و. نو موږ ویل موږ به له ده سره مرسته کوو او دا فیصله مو هم وکړه چې دغه جرس به دا رحمان بونیري ته موږ ورچلوو، موږ به خرڅوو، خلکو ته به یې وړو دا جرس رسالې به خرڅوو. خو بهرحال د خدای کړو یوه مجله رحمان بونیري چاپ کړه او بیا یې بله نه کړه چاپ. امکان لري چې لیکوالو به لیکنې نه وي ورواستولې، امکان لري چې پیسې به نه برابرېدې، هر څه کېدی شي. خو بهرحال جرس لاړه. نو ما خپله دغه مجله د خند او د جرس په نامه انتصاب کړې ده. یعنې دا ما په دې انتصاب کړې ده چې دا دواړو مدیرانو دا حق لرلی چې زه دا مجله د هغوی په نامه کړم. دویمه خبره چې زه کوم لوی کار کول غواړم د دې مجلې له لارې، هغه زه دا کول غواړم چې د ادب چې کوم نوي تنقیدي دبستانونه دي، د ادب د دنیا ادب یا د نړیوالو ادبیاتو چې کوم نوي رجحانات دي د شعر په اړه، د ادب په اړه، د لسانیاتو په اړه، د نفسیاتو په اړه او ورسره مطلب نوي چې کوم فلسفیان دي، یعنی د هغو لیکنې د هغو ژباړې، د شوشو افسانو ژباړې، د شوشو نظمونو ژباړې، د شوشو مقالو او د شوشو تنقیدي دبستانونو ژباړې. انشاءالله دا به تاسو په دې مجله کې ګورئ. کوم تجویز چې تاسو راکړئ چې ستاسو په کور کې دارنګه قلمي نسخې دي، نو هغه کار د محققینو دی، زه کول هم نه غواړم. او زموږ په کور کې چې کومې قلمي نسخې دي، نو دا قلمي نسخه چې ده دا دارنګه وي چې مثال څوک یې چاته نه ښکاره کوي چې له ما سره کومې قلمي نسخې دي. او تاسو خبر یاست چې نن سبا چې یو شی ښکاره کړي بیا بله ورځ نه وي. دا ما انډایرکټلي یو خبره وکړه، خلک به پوه سوي. خو به هر حال زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. انشاءالله خال مجله به را روانه، بله ګڼه به تر دې ګڼې ښه وي، درېیمه به تر دواړو ښه وي، څلورمه به تر درو سره ښه وي. دا انشاءالله زما له دوی سره وعده ده، پرانیس دی. زه به خپل مطلب ټول صلاحیتونه په دې مجلې باندې لګوم. دا زما یو ډېر خواهش و، خدای دې زما دا خواهش پوره کړي او الله دې تاسو ټول عزتمن کړي. ډېره ډېره مننه، ډېره بند برخاک شو. دې نه بعد د موسیقۍ د ټنګ ټکول پروګرام دی، د خیره سره ملګري به پکې خپل غږونه شامل کړي. بس دا د خیره ختمو او د دې نه بس دوباره ریکارډینګ شروع کړو. د خیره ټولو خوږو ملګرو ډېره ډېره مننه چې زموږ سره خپل کمنټونه شامل کړي، زموږ سره د خپل خواږه د خبرې شریکې کړي دي. او بیا د حمید قریشي صاحب ډېره ډېره مننه کوم، د ظفرخان وزیر صاحب مننه کوم، الطاف خټک صاحب، ځلانده ورکزی صاحب او مقبول مومند صاحب، ابراهیم خان صاحب او فضل ربی خان. حمید قریشي صاحب زموږ سره ډېر کمنټونه شریک کړي دي او ډېر مننه کوم. وهمي ورکزی صاحب هم، ولید بنګش صاحب هم زموږ سره خپل کمنټ شریک کړی دی. د دې نه علاوه صدیق اکبر رضا صاحب زموږ سره دغه شریک کړی دی، لال بهادر صاحب، لال بهادر خان صاحب او
نور ټولو ریاض احمد صاحب عبدالعزیز صاحب ډېر د ټولو ډېره مننه کوم ډایرکټ دغه باندې دغه نه ډایرکټ نه کېږي والله ډېر زي ما كتب ډېره مننه